قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا نن تاسو ته پیاوړي لیکوال د یو خوندورې مشاعرې تابیا کړې ده او دغه مشاعره کې به د پښین ځوانان شاعران مشران شاعران ټوله برخوال وي او تاسو ته به خواږه خواږه شعرونه وړاندې کوي نو هیلهمند یو چې دغه مشاعره را سره تر پایه وګورئ موږ به تاسو ته شعرونه وړاندې کوو او تاسو ته په دا هیله چې تاسو به دا شعرونه په غور او په خوند باندې اورئ او بیا به موږ ته خپله رایه راکوئ پیاوړي لیکوال وخت په وخت باندې تاسو ته ادبي خپرونې کوي او د پښتو ژبې د پښتو ادب خدمت کوي نو په همدغه هکله باندې نن موږ یو ځل بیا د نن د مشاعرې تابیا کړې ده او تاسو ته مو خوندوره مشاعره ترتیب کړې ده زموږ د نن د مشاعرې قدرمن مشر پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب دی د موږ سره په دې خپرونه کې ډاکټر عصمت الله ترین صاحب فضل سوري صاحب او شیر محمد شادمن صاحب نعمت ظهیر صاحب عبدالمالک کلمیار او دستگیر خان او منظور خان او داسې نور ټول ملګري حاضر دي او تاسو ته به موږ نن مشاعره وړاندې کوو د نن د مشاعرې لومړي شاعر د پیاوړي لیکوال دویم چیرمن شیر محمد شادمن ته بلنه ورکومه چې دی خپل خواږه شعرونه راته واوروي او موږ ورته داد ورکو او تاسو یې په خوند واورئ شیر محمد شادمن تشکر کمال صاحب مننه د نړۍ مشاعرې درنه مشره شهزاد صاحب په مجلس کې دا ټول ملګرو ستاسو ټول په اجازه ارشاد یو ملګرو چې هر وخت د ادبي پروګرام تابع وکړو هغه ادبي پروګرام ما ته هغه ملګري رایاد شي چې نن زموږ په منځ کې نشته لکه د پیاوړي لیکوال ګل محمد خوشحال صاحب الله دې کریم اجل صاحب الله دې وبخښي دا طرز د ادب د دنیا هر هغه ملګري رایاد شي او ارمان لودي صاحب محمد ابراهیم ارمان لودي د پښتو ژبې ښه شاعر و چې نن زموږ په منځ کې نشته او نن د ده تلین دی شپږم تلین یې دی د وطن په سر یې کښېښوده ککره سر یې جګ سو تر اسمانه ناببره هسې مه وایه چې مړ دی تل ژوندی دی ډېر ښه نه یې یاد مري نه یې مینه نه خبره اوس په خپل د تازه د نوي کال 2025 دوه کلام لیکلي دي که اجازه وي ارشاد چې پیدا سوم راپسې دی یو سړی چې پیدا سوم راپسې دی یو سړی هم د ورځې هم د شپې دی یو سړی چې پیدا سوم راپسې دی یو سړی هم د ورځې هم د شپې دی یو سړی او کله کله یې له ویرې اوښکې توی کړم کله کله یې له ویرې اوښکې توی کړم او را سره دی بس دلې دی یو سړی کله کله یې له ویرې اوښکې توی کړم را سره دی بس دلې دی یو سړی او هڅه وکړم چې ډېر لرې ځینې ولاړ شم هڅه وکړم چې ډېر لرې ځینې ولاړ شم لرې نه دی ډېر نږدې دی یو سړی شکر هڅه وکړم چې ډېر لرې ځینې ولاړ شم لرې نه دی ډېر نږدې دی یو سړی او چې راځي اشاره د چا راشي چې راځي په اشاره د یو چا راشي هم د هغه چا تابع دی یو سړی چې راځي په اشاره د چا راشي هم د هغه چا تابع دی یو سړی او که پر عرش دی که پر فرش دی خلاص به نشي که پر عرش دی که پر
عرش دی خلاص به نسي خلاص به نسي که پر عرش دی که پر فرش دی خلاص به نسي ډېر ښه خو پابند د میټیر یو سړی که پر عرش دی که پر فرش دی خلاص به نسي ډېر ښه خو پابند د میټیر دی یو سړی په خپل خدای باندې زړیږه که خپل شي نه د خواست نه د جرګې دی یو سړی ډېر الله ډېر الله هر ساکښونکي ته خپل نوبت دی ایښی هر ساکښونکي ته خپل نوبت دی ایښی د هر ښار هرې کوڅې دی یو سړی چې پیدا سو د راپسې دی یو سړی هم د ورځې هم د شپې دی یو سړی اجازه ده مشره یوه غزل استه ارشاد د پرون غزل ده ارشاد لومړی پرورې راسئ چې موږ هم د حالاتو سره سم روان سو راسئ چې موږ هم د حالاتو سره سم روان سو چې څو قدم اخلي موږ هم پر قدم روان سو راسئ چې موږ هم د حالاتو سره سم روان سو چې څو قدم اخلي موږ هم پر قدم روان سو او راسئ چې کین او بغض له میانه څخه وباسو دور راسئ چې کین او بغض له میانه څخه وباسو دور مینه خوراکو او پر لار د خپل صنم روان سو ډېر الله راسئ چې کین او بغض له میانه څخه وباسو دور مینه خوراکو او پر لار د خپل صنم روان سو ډېر الله او ولس به پرېږدو دغه پرېکړې وخت په خپله کوي ولس به پرېږدو دغه پرېکړې وخت په خپله کوي موږ خپله کډه خپل سر لکه لړم روان سو تشکر ولس به پرېږدو دغه پرېکړې وخت په خپله کوي موږ خپله کډه په خپل سر لکه لړم روان سو او راسئ هنر زده کړو ښکلا ته نور رنګونه ورکړو راسئ هنر زده کړو ښکلا ته نور رنګونه ورکړو راسئ هنر زده کړو ښکلا ته نور رنګونه ورکړو ژوند ته مسکا پر سپین کاغذ لکه قلم روان سو راسئ هنر زده کړو ښکلا ته نور رنګونه ورکړو او ژوند ته مسکا پر سپین کاغذ لکه قلم روان سو او راسئ دنیا تر عقبا جار کو مطمئنه بسو راسئ دنیا تر عقبا جار کو مطمئنه بسو توبه به وکاږو پر پله به د ادب روان سو راسئ دنیا تر عقبا جار کو مطمئنه بسو توبه به وکاږو پر پله به د ادب روان سو او مکتار زده راسئ نړۍ ته د یووالي یو مثال قایم کو راسئ نړۍ ته د یووالي یو مثال قایم کو شادمنه پیل په وکړه ټول به منظم روان سو نړۍ ته د یووالي یو مثال قایم کو شادمنه پیل په وکړه ټول به منظم روان سو ډېر الله قدرمنو لیدونکو شعر محمد شادمن و چې خوندور کلام یې راته واوراوی د نه یو جهان مننه مشاعره مخته شعروي ملګرو دا به ستاسو د پیاوړي لیکوال سره ادبي کومک وي چې ټولو ملګرو ته د پښتو مینوالو ته د پښتو د شاعرانو دا خواږه کلامونه ورسیږي ویډیو مخته خامخا شعروي ملګرو